بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قدرمندو طالبانو او د درس شریکو ملګرو، پرونی درس کې موږ د هغه شپږو اجمالی شیانو ذکر وکړو. کم شپږ شیان چې د هغې څخه ټول نو حمیر عبارت ده. نن په حرفن کې د شروع کولو نه مخکې د لسو مباحثو پیژندل ضروری. نو موږ او تاسو په علم نحو کې شروع کړی ده. نو په علم نحو کې د شروع کولو څخه مخکې د لسو خبرو پیژندل پکار دي. اول نمبر معنا لغوي د نحوی، دویم نمبر معنا اصطلاحي د نحوی، دریم نمبر موضوع د نحوی، څلورم نمبر غرض د نحوی، پنځم نمبر وجه تسمیه د نحوی، شپږم نمبر واضع د نحوی، اووم نمبر سبب الوضع د وضع سبب چې ولې وضع شوی ده، اتم نمبر نسبت د نحوی، نهم نمبر حکم د نحوی، لسم نمبر فضیلت د نحوی. رازو دیتا چې اول نمبر معنا لغوي د نحوی. په لغت کې نحو لفظ چې دا مشترک د په ډیرو معانیو سره راځي. اول نمبر نحو په لغت کې په معنا د قصد سره، لکه نحوت نحوا ای قصدت قصدا، ما قصد وکړ، قصد کولو ته وایي. نو دا صيغه د مصدر د په معنا د قصد سره. دویم نمبر په معنا د مثل سره، رأيت رجلا نحوك ای مثلك، ما اولید سړی ستا په مثل. دریم نمبر په معنا د صرف سره راځي، یعنی اړولو سره، نحوت بصري الیک ای صرفت بصري الیک، زما نظر ستا خواته واوړېده. څلورم نمبر په معنا د طرف سره راځي، سرت الى نحو دار فلان ای جانب دار فلان. پنځم نمبر په معنا د نوع سره راځي، لکه اکلت ثلاثه انحاء من الطعام، ما اخوړل ای ثلاثه انواع منه، درې اقسام د خوراک، یعنی درې قسمه خوراک ما وخوړه. شپږم نمبر نحو په معنا د مقدار سره راځي، لکه جاءني الجيش نحوهم الف ای مقدارهم الف، چې راغوی مقدار زر کسانو، په معنا د مقدار سره. اووم نمبر په معنا د قبیله سره راځي، لکه نظرت الى بني تمیم ای قبیلتهم. اتم نمبر په معنا د اعراض سره راځي، لکه ثم يتنحى عن ذلك المكان ای يعرض عنه، د دین اعراض کو. دا لغوي معنی د نحو شولې. نور هم ډېری معناګانې کتابونو ذکر کړي دي، خو دا یو څو معناوي چې موږ ذکر کړي په همدې کفایت کوو. دویم نمبر
د نحو اصطلاحي تعریف ته. د نحو هم اصطلاحي ډیر تعریفونه دي، خو مختصر تعریف یې کو: علم بأصول يعرف بها أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية التركيب. داسې یو علم ده، داسې اصول دي چې پیژندلی کیږي په دې علم، په اصولو د دې علم اواخر الکلم الثلاث، آخر د کلمو، من حيث الاعراب والبناء، د حیثیت د شان د دینه چې دا معرب دی او دا مبنی دی، وکیفیت الترکیب، او هم دغه شان پیژندلی کیږي د دینه څرنګوالی د ترکیب. دریم نمبر موضوع د علم نحو. موضوع د علم نحو کلمه او کلام دی. څلورم نمبر غرض د علم نحو: صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العرب. بچ کیدل د ذهن د مبتدی دی د هغه خطای لفظی نه فی کلام العرب، په کلام د عربو کې. پنځم نمبر وجه د تسمیه. ډیر وجوه د دې دي، خو یوه وجه یې دا ده چې علم نحو ته علم نحو ځکه وایي چې نحو په لغت کې صیانت ته وایي، او دا هم صیانت کوي. صیانت بچ کېدل د ذهن د مبتدی، د ذهن د نوي شروع کوونکي د خطا نه په کلام د عربو کې. کله چې دی د نحوي قوانین په ځان کې عملي کی. شپږم نمبر واضع د علم نحوی. علم نحو چا وضع کړي؟ دې کې هم مختلف اقوال دي، خو راجح قول پکې دا ده چې ابو الاسود دؤلي رحمه الله تدوین د علم نحوی کړی ده. وم نمبر سبب د وضع. د صحابه کرامو رضی الله عنهم په دور کې د اسلام د غلبې د وجې څخه عجمیان زیات په اسلام کې داخلېدل، خو داسې حالت و چې هغوی د عربي سره نااشنا وو. د قرآن کریم آیاتونه بعضو غلط ویل، نو د دې وجې نه باعث دا شو چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه د دې فن په جوړولو باندې کار وکړ او د دې حکم یې وکړ ابو الاسود دؤلي رحمه الله ته. اتم نمبر نسبت د دې دا یو علم د علوم عربیونه. نهم نمبر حکم یې دادا، حکم یې زده کړه یې ضروری ده. لسم نمبر فضیلت. ابو ایوب السختیانی رحمه الله وی: تعلموا النحو فإنه جمال للوضيع وتركه هجنة للشريف. ایوب السختیانی رحمه الله وی: تعلموا النحو، تاسو علم نحو زده کړئ، فإنه پس بشک دا علم نحو چې دا جمال للوضيع، دا ښایسته د چا د پاره؟ د کمزوري سړي د پاره. وترکه او پریښودل د دې چې دی هجنة للشریف، دا عیب د چا د پاره؟ د شریف د پاره. نور هم علما د دې فضیلتونه بیان کړي، لکه النحو فی الکلام
نحو په خبرو کې داسې دا کل ملح فی الطعام لکه مالګه په ډوډۍ کې. یا الصرف ام العلوم والنحو ابوها، صرف د علوم مور یادېږي او نحو یې پلار. قدرمنو زده کوونکو، الله پاک مو خوشاله قدرمن لره. نننی درس په همدې ځای پای ته رسوو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.